په داسې حال کې چې زرګونه افغان ماشومان د ایران په بیلابیلو ښارونو کې له تبعیضي چلند، دروازې تړلو ښوونځیو، توپیري چلند، سپکاوي او ملنډو سره مخ دي، د ایران د ښوونې او روزنې وزیر علیرضا کاظمي د کډوالو عالی کمشنر فیلیپو ګراندي سره د لیدنې پر مهال اعلان کړی چې هیواد یې چمتو دی افغان زده کوونکو ته پر لیک زده کړې یا آنلاین زده کړې برابرې کړي. داسې ښکارېده چې دا یوه ښوونیزه همکاري ده، خو د حالاتو د ژور تحلیل پر بنسټ دا موضوع له یوې مرستې زیات د نفوذ یوه نوې څپه ښیي چې هم بشري ارزښتونه تر سوال لاندې راولي او هم د افغان کډوالو د نسلونو فکري خپلواکۍ ته یو خاموش ګواښ متوجه کوي. ایران تر ډیره دا ډول پروګرامونه یوازې د مرستو په نوم وړاندې کوي، خو مالي تمویل یې له نړیوالو سازمانونو لکه UNHCR او نورو مرسته کوونکو ادارو څخه ترلاسه کوي. دا کار د پیسو د جذب یوه لاره ګرځېدلې، نه د انسان پالنې نښه. له دې سره دا خدمات ډیر وخت د افغان ماشومانو لپاره د بې کیفیته موادو، فکري یرغل او محدودو منابعو بڼه لري. زده کوونکي چې باید بېطرفه، خپلواک او افغان درسي چاپیریال ولري، د یوې پردۍ اجنډا تر اغیز لاندې روزل کیږي. ایراني نظام د ښوونې له لارې هڅه کوي چې د افغانستان پر ماشومانو خپل فکري رنګ پرېږدي. دا رنګ د هغه نصاب له لارې خپریږي چې نه د افغان حکومت لخوا ارزول شوی، نه تایید شوی او نه هم د هغوی د علمي پالیسۍ سره سمه همغږي لري. دا نصاب له واقعي زده کړو ډیره یوه فکري روزنه ده چې له کوچنیوالي د ایران له سیاسي، مذهبي او فکري دریځ سره یې آشنا کوي، څو دا نسل په ناپېژندلې توګه د همغې لور ته واړوي. په همدې حال کې د کډوالو یو شمېر کورنۍ چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي، د فشار له امله دغو پروګرامونو ته شا نشي کولی. دا حالت له یوه اړخه د فقر زور دی او له بله اړخه د ذهنونو نیونه. په کابل، اسلام قلعه او مشهد کې له راستنو شویو افغانانو سره مرکې دا ښیي چې ډیری ماشومان د ښوونځیو دروازې بندې موندلي، یا یې د توهین، تبعیض او ان سپکو ژبنیو ټکو له امله له زده کړو زړه تور شوي. یوه افغان نجلۍ چې له مشهد شړل شوې، له ژړا سره وایي هره ورځ به یې موږ ته ویل چې تاسې افغانان یاست، له موږ سره برابر نه یاست. د داسې حالاتو تر سیوري لاندې د آنلاین زده کړې اعلان یوازې د مرستې نوم لري، خو د ژبې، کلتور، فکر او فکري خپلواکۍ پر وړاندې یو خاموش برید دی. که د نړیوالو سازمانونو نیت رښتینی وی، نو زده کړه د افغان ماشوم ته د هغه له ژبې، د هغه له دین، د هغه له کلتور او د هغه له دولت سره په همغږۍ برابر شي. که نه، دا به یوه بله بڼه وي، هغه زولنې چې دا ولس له تېرې نیمې پېړۍ راهیسې پرې تړل شوی دی. په اسلامي امارت انتقاد دا دی چې له لومړنۍ زده کړې پورته یې ښوونځي د نجونو پر وړاندې تړلي او دا کار افغانان هڅوي چې خپلې لوڼې په بهرنیو ښوونځیو کې شاملې کړي او دغه ډول آنلاین زده کړو ته زړه ښه کړي.